السلام علیکم قاری صاحب محترم، وعلیکم مبین السلام. صاحب، ټول دوستانو ته سلام. قاری صاحب، یک گپ را که من میخواستم بگویم. در تاریخ افغانستان اگر ببینین هر نظام نوی که آمده خواسته که تمام نظام سابقه را چپه کنه و از بیخ و بنیادی را بکنه و دوباره دولت نو خود جور کنه. فقط گفتنی ما ای بود که تا میتونیم از راه دیپلماسی، از راه انسانیت، از راه احترام متقابل بتانیم که مردم دور خود جمع کنیم. سلطانی صاحب، اوله خبره خو دا ده چې موږ باید نوښت وکړو. یعنې داسې یو څه د ولس ته وړاندې کړو چې پخوا بل چا نه دي کړي. تاسې وویل چې په افغانستان کې چې کله هم یو نظام راغلی د بل نظام یې چپه کړی. د اول خو دا کلیه نه ده، په افغانستان کې ټول وخت داسې نه دي شوي. مشخص دا څه وخت چې موږ تاسې د حالاتو سره مخ کېږو، داسې پیښو سره مخ کېږو. اسلامي امارت د هیواد د بنسټونو د نړولو فکر نه لري. اسلامي امارت د نظام د چپه کولو فکر نه لري، که د نظام چپه کول د بنسټونو د نړولو په معنا شي. یو ټیم ده، اداره ده، د کابل اوسنۍ اداره او واکمن ټیم چې یو ټیم نه ده، دوه درې څلور ټیمونه دي چې واک سره داسې ویشلی ده لکه یو څوک چې پټی ځمکه ویشي سره، یا یو څوک یو شی سره ویشي. سهامي شرکت یې جوړ کړی دی، یو پروژه یې جوړه کړې ده، یو کمپنۍ یې جوړه کړې ده. اسلامي امارت په دې پروژو، په دې کمپنیو، په دې سهامي شرکتونو باور نه لري او دا د افغانستان د ولس د درد دوا نه بولي. دلته چې دا ملت 19 کاله قرباني ورکړه، دا د دې دپاره نه ده ورکړې چې هغه څوک چې CIA ته یې 19 کاله د افغان د کور جاسوسي کړې ده هغه بیا هم په دې هېواد واکمن وي. قطعا داسې نشي کېدلی. دا خلک د دغه خوب ګور ته یوسي او وی به سي انشاءالله. افغانان د خپلې واکمنۍ دپاره هغه خلک هیڅ کله نه مني چې هغې CIA ته 19 کاله جاسوسي کړې ده او د CIA د جاسوسۍ په امتیاز واک ته رسېدلی ده. دلته که والی ده، که وزیر ده، که وکیل ده، که رئیس ده، که ولسوال ده، که امنیه قمندان ده، هغه که واک ته رسېدلی ده هغه د CIA له برکته رسېدلی ده. ما ته په خپله سیمه کې معلوم دی کوم سړی چې د امریکایانو ملګری پاتې شوی، د امریکایانو سره یې کار کړی ده، د خارجیانو سره یې کار کړی ده، هغه سړی په دولت کې واکمن ده. هغه سړی په دولت کې یا وکیل ده، یا وزیر ده، یا والی ده، یا رئیس ده، یا یو موقف، یو منصب باندې ناست ده. هر هغه چا چې د امریکایانو د خارجیانو سره یې کار کړی ده، د خارجیانو سره پیژنګلي پاتې شوی ده، د خارجیانو سره په راز کې پاتې شوی ده، هغه سړی واکمن ده په د اوسنی وخت کې. یو د نظام د بنسټونو نړول دي. اسلامي امارت د نظام د بنسټونو په نړولو باور نه لري او نه به څوک پرېږدي چې د نظام بنسټونه ونړوي. دلته بنسټونه چې کوم جوړ شوي دي هغه به په خپل ځای وي، ولې دا ټیم، دا سهامي شرکت، دا پروژه دا باید د منځه یوړلی شي. خوستوال صاحب مهرباني وکړئ. قاري صاحب ښه مثال د کابل د مزدور ادارې لومړی مرستیال د CIA جاسوس امرالله صالح رحمت الله نبیل او د امریکایانو پاروکاش د پارلمان اوسنی رئیس، دا ښه مثالونه دي. خوستوال صاحب سلام علیکم.